پخیر راغلی مانسهرا پښتو اکیډمي ته زموږ نوې ویډیو کتو دپاره زموږ چینل مانسهرا پښتو اکیډمي لا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مانسهرا پښتو اکیډمي لخوا زه محمد محسن یو نوې ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې موږ د ادب مشهور دوه اصطلاحات یعنی سیل ممتنع باندې خبرې کوو چې سیل ممتنع څه ته وایي او موږ په عام طور سره دا خبره کوو چې د فلانه شاعر شاعري کوم چې دا هغه موږ سره بهترین مثال دی سیل ممتنع. یعنی دا شاعري دوه اصطلاحات دي سیل ممتنع او موږ نننۍ ویډیو کې دغه دواړه اصطلاحاتو باندې خبرې کوو او دغه دواړه اصطلاحات چې په یو ځای راشي په یو ځای استعمال موږ وکړو نو موږ بیا د دواړه اصطلاحاتو کې کوم چې بنیادي فرق دی هغه فرق هم موږ اسانۍ سره په ګوته کولی شو او موږ په اسانۍ سره دغه دواړه اصطلاحات پوهیږو. راځئ موږ خپل ویډیو په غاړې ځو. سیل ممتنع دا دوه راټکي کوم چې دي د عربي ژبې نه موږ اخیستي دي، یعنی د عربي ژبې ټکي دي. عربي کې سیل وایي اسانه ته او ممتنع وایي عربي کې ګران ته. یعنی سیل ممتنع آسان اور گران ته وایي. یعنی سیل ممتنع نه مراد د ګران خبره یا ګران مفهوم هم اسانولو ته وایي. مطلب دا چې ګران مفهوم او ګران خبره ګران جملې هم داسې ژبه او اسلوب سره بیان شي چې ګران هم اسان ښکاري، چې ګران هم اسان شي. لکه اردو کې دا شعرونه کوم چې دي دا سیل ممتنع بهترین مثالونه دي. لکه مومن خان مومن یو شعر دی، هغه وایي تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دغسې یو بل شعر میر دا چې هغه وایي رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. مینوالو بظاهر خو دا کوم چې اردو شعرونه دي دا موږ ته اسانه ښکاري او موږ اسانۍ سره تشریح هم کولی شو او موږ اسانۍ سره پوهیږو دغه شعرونو باندې. خو حقیقت کې دا شعرونه لیکل یو شاعر دپاره ډېر ګران محله وي، ډېر ګران کار وي، ځکه چې شاعر ډېر لفظونو کې یو لفظ ډېر ټکو کې یو ټکی انتخاب کوي او داسې لفظونه ترتیب سره بیان کول یا داسې لفظونه ترتیب سره لیکل یو شاعر دپاره دومره ګران محله وي چې دا موږ هغې نه هم تپوس کولی شو، ځکه ورته موږ ممتنع وایو. یعنی سیل ممتنع یعنی ګران خبره ګران ټکي ګران کوم چې مفهوم دی چې خلک هغه نه پوهېږي هغه ګران مفهوم دغه آسان لفظونو کې آسان اسلوب سره داسې اسلوب سره داسې ژبه پکې بیان کړو چې هغه ګران نه ښکاري بلکې ګران هم آسان شي. لنډه دا ده چې سیل ممتنع داسې شعر ته وایي داسې شعر ته موږ وایو چې هغه یو مکمل پکې خیال وي او ډېر ساده اسانه لفظونو کې داسې بیان شي چې هغه د دې نه نور اسانولو یې ګران وي. یعنی یو شعر دومره ساده بیانول چې دې نه نور اسان کول ممکن نه وي. پښتو شاعرۍ کې دغه انداز او دغه شاعرۍ کوم چې مثال د سیل ممتنع د شاعرۍ موږ سره کوم چې مثال دی هغه پښتو ادب لوی شاعر صوفي بزرګ
عبدالرحمن بابا په شاعرۍ کې مونږ ته زیات ښکاري او سین ممتنع بهترین مثال دی. لکه عبدالرحمن بابا څه شعرونه دي، لکه رحمان بابا وی هر ژوندی چې د مرده په قبر ورشي بس هومره نصیحت په دا دنیا. بل ځای کې وی ځان ژوندی په ځمکه ښخ کړه لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه. امید له ساتم چې تاسو دې ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او ویډیو نور کسانو سره شیر کړئ او دغه الفاظو نه تاسو ماته اجازت راکړئ. والسلام.